قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ارهاوس پوهنتون نوې څېړنه وایي د دعا پر مهال د مغز ځینې برخې فعالیږي. د ډنمارک هیواد دغه پوهنتون په 100 کسانو باندې مغزي سکین وکړ او ویلیدل چې د دعا پر مهال د مغز ځینې برخې فعالیږي. د څېړنې پایله ښیي چې دعا کوونکو سره دا نیت وي چې یو څوک لرم تر څو زما خبرې واوري او ستونزې راته حل کاندي. ټوله تکیه مې پرېږده، د دنیا او غم دواړو د لاس خلاص وي. نتیجه دا شوه چې په اخلاص او ترتیب سره دعا کول به د ډیرو بیلابیلو فشارونو مخنیوی وکړي. د ډاکټر اندریو نیوزبرګ تحقیق وایي په 21مه پیړۍ کې زموږ بدن هره ورځ په زیاته اندازه الکترومقناطیسي څپې ترلاسه کوي. دغه امواج موږ له هغو الکتریکي وسایلو ترلاسه کوو چې اوس زموږ د بدن برخه ګرځېدلې او لرې کولی هم نشو. داسې که ووایو انسان داسې دی لکه موبایل او الکترومقناطیسي څپې داسې دي لکه چارجر. دا معنی چې موږ په وسیله هره ورځ چارج اخلو خو هیڅ نه پوهیږو. دغه چارج د مغز په برخه کې ځای پر ځای کیږي چې له همدې امله د روحي فشار، افسردګۍ، تنبلۍ او نورو ستونزو لامل ګرځي. دغه برخه وظیفه لري چې بدن ته منفي او مثبت چارجونه راواخلي. ډاکټر نیوزبرګ د عبادت پر مهال د مغز د امواجو فعالیتونه څېړلي دي. د ثابته کړه چې د مغز ځینې برخې دي چې د امواجو له امله ډیر زیان ویني. د کار نتیجه ښایي چې په ورځ کې په منظم ډول عبادت یعنی سر په ځمکه کې ښودل د مغز د فروتنال لوب د برخې کمزورتیا جبرانوي او قوت وربخي. نه یې پرېږدي چې کار یې سست شي. دا هماغه برخه ده چې د انسان مکالمه، مطالعه او حافظه تنظیموي او یا کنټرولوي. له همدې امله څوک چې سجدي ډېرې کوي په بوډاتوب او ډېر عمر کې به یې حافظه کمزورې نشي. عمده نښې او علایم یې کومې دي؟ د سر منظم دردونه، سستۍ او کهالت، د بدن بند خوږېدل، بېځایه خفګان، هوش پرکي. د حل لاره یې څه ده؟ تندی او وچله باید په ځمکه کېښودل شي تر څو له دې لارې زموږ د بدن الکترومقناطیسي امواج تخلیه شي. مثال داسې دی لکه د باران پر مهال د برېښنا او ځمکې اړیکه. دغه مثبت الکتریکي امواج یوازې له همدې لارې تخلیه کیدی شي چې وروستۍ څېړنې یې هم تاییدوي. دا هم ویل کیږي چې مخ به د ځمکې د مرکز په طرف اړوي، بیا به سر په ځمکه ږدئ. سجده د مضره سیګنالونو د تخلیې لپاره تر ټولو بهترینه لاره. معنوي او ایماني مسایل یې بیخي په ځای پرېږدو. لنډیز: د طبي څېړنو پایله په ساده ژبه: که غواړو چې لمونځ په سمه توګه له معنوي اثراتو سربیره طبي تاثیرات هم را باندې وکړي او موږ یې ګټه ترلاسه کړو، نو دغه اصول باید مراعات شي. سجده باید لږ تر لږه 15 ثانیې وي، که ډېره وي خو بیخي ښه ده. رکوع باید لږ تر لږه 15 ثانیې وي. په سخته ځمکه باندې باید سر کېښودل شي. مخ باید د ځمکې د مرکز طرف ته وي. هغه لمونځ چې ارامۍ، خشوع، خضوع او عاجزۍ سره ترسره نشي، نه به یې معنوي خوند ووینو او نه هم طبي یا رواني. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کاوه، هماغه لمونځ به وي چې بیا به یې موږ ته ګټه ورسیږي، نه دا 4G سرعت والا. که غواړو چې لمونځ واقعا په موږ باندې تاثیر وکړي، نو باید چې هر رکن په عاجزۍ ترسره کړو. د دې لپاره چې زموږ لمونځ کې خوند پیدا شي، باید دا کارونه وکړو. لومړی، له حرامو څخه ځان وساتو، ډېره ونه خاندو، له سترګو سره احتیاط وکړو، له ډېرو خبرو ځان وساتو، ډېر خوراک او په ماړه نس خوراک ونه کړو، په اوداسه کې دقت وکړو ځکه اودس د لمانځه کوډ دی. هر صورت چې تلاوت کوو، که یې د تلاوت پر مهال ترجمې او محتوا ته دقت وشي، له هوش پرکۍ به ساتل شوي یو.